مولانا طارق جمیل صاحب ته چې کومه بیماری و هغه ته ډایسلیکسیا بیماری ویل شي او دا بیماری انسان ته ډیر زیات تکلیف ورکوي او په دې بیماری کې کچرته انسان ته مخامخ پیپر کې دی په هغه کې څه جمله لیکل شوی وي د ټول نه اول هغه جمله انسان پړاوولې نشي چې د ډیر مهنت او کوشش سره هغه پړاو کې نو بیا هغه جمله چاته ویل نشي او کچره ډیر زیات مهنت او کوشش سره هغه چاته او هم وای نو بیا دا جمله دغه په مزغو کې پخېږي نه چې د دې د وجه انسان ته ډیر زیات تکلیف بیا د ټینشن او د ډیپریشن شکار شي دا بیماری انسان ته خنادانی کیږي مور او پلار نه کم جین چې راځي داغه جین کې مسله راشي چې داغه د وجه د انسان کم مازغه دی ګس طرف ته چاغي د سربرال کورټیکس ویل شي هغه کې مسله جوړ شي او د دې مسلې د وجه د انسان په دې کارونو کې زموږ سره سربرال کورټیکس مدد نه کوي خو یو خبره په دې کې دا چې دا بیماری چا تشوي هغه انسان ډیر زیات قابل او هنرار وي او د دې مسلې د وجه د معاشرې نه په یو سیټ طرف ته شي اندغه شان انفارمیشن د لپاره ډیر مستقیم در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ شکریہ الله حافظ